او دا جنگ یو څه مودې لپاره دوام وکړي، دومره سې پیشرفت سې خلیج کړی و، دا پیشرفت بس دا په شا لاړ سي. څومره په شا لاړ سي بیا نو هغه وخت سړی ګوري سي ارقام په څه هغه دي، څه ډول دي، دوی څه بدیلې لاره پیدا کوی سي. امارات د تیلو د صدور لپاره لاره لري، دوی یو پایپ لاین لري چې هغه له هرمز نه تیریږي، هغه په عمان کې هغه کېږي وځي. او عربستان سعودي پایپ لاین لري چې هغه 1 میلیونه بیرله تیل د ورځې صادرولی سي سرې بحیرې ته. کویت فکر کوم پایپ لاین نه لري او مشکل به ډېر زیات قطر اوسېږي، هغوی خو دا مایع ګاز لیږي او هغه ټول د کښتیو له لاره ده، د پایپ لاین له لارې نه ده د غزې نه. نو هغه دوه کویت خو کولی سي هغوی یو هغه جوړ کړي، پایپ لاین څه د جوړ کړي او دومره په کافي اندازه پیسې لري چې دا ذخیره دي د دومره کلونو. ستا داسې یو 2 کاله 3 کاله کویت څه د وچلوي تر څو پورې چې بېرته تیل هغه سي چالان سي. او عراق هغه لري، پایپ لاین لري، هغه ترکیې له لارې هغوی څه د صادرولی سي. ولې کوم خطر چې دلته بحرین ته هغه قطر ته ورکړي، عین خطر بیا څه ده ایران ته ده، ایران هم څه ده دغه فرق جزیرې له لارې دوی صادرات او هغه هم به بند دی.